بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ، روغتیا او سلامتیا مو غواړم. یو له هغه فامیلونه چې موږ دوامدار ډول ورسره کومک کوو، 4 ځله لاړو، هغوی په کور کې نه وو، نه پوهېږو چې دا سودا که ورته موږ ساتو نو تر کومه پورې وساتو، او که نه یې ساتو نو هغوی کور کې نشته. دغه مورکۍ په سر عالم دا هر ماښام دغلته د ناسته اوسي. هغه کومه سودا چې ما هغې ته اغوستې دا به دې مورکۍ ته ورسوو. سلام علیکم مورې، صحت ښه دی؟ قلاري ده؟ څنګه بیا تر ناوخته پورې ناست یې مورې؟ ورې ناست یم زوی جانه، وړه بچیان یتیمان په غاړه کې دي. مورکۍ ما سره لږه سودا ده په موټر کې. نو کور دې چېرته چې رکشا ته ونیسم او رکشا کې لاړه شئ؟ کور مې زانګوي سره د الله د خیر افته ګوله کړ. زنګوي سره ده؟ زه دلته ودرېږم، یو رکشا به زه پیدا کړم تا ته. او همدلته به یې رکشا کې واچوم. صحیح که زه د ځان سره موټر کې وړم بده خبره ده، شپه ده، ناوخته دی. صحیح ده که نه؟ ما در سره وړله، خو رکشا به تا ته هم ښایي، رکشا به تا ته هم ښایي او موږ ته هم ښه ده. الله دې کامیاب کړي. خوشحاله اوسې، مننه. خیر اوسې. ودرېږو چې یو رکشا پیدا شي. مجبورې نه کړم، ټول شپه ده. خدای دې هر چا وسیله وکړي. مېړه مې مړ شوی، وړه بچیان په غاړه کې دي. بس خدای د خپل رحم وکړي مورکۍ. خدای باندې پرون ورځ تاسو مریض یم، الله که راسره پیسې وي. تمام 200 روپۍ مې کړي، دغه 200 روپۍ بس څه وکړم؟ ډوډۍ وکړم، خرچه وکړم، وړو وکړم، څه وکړم؟ خاوند دې کله مړ شوی دی؟ خاوند مې دغه 3 کال کېږي. 3 کاله کې؟ څو یتیمان درته پاتې دي؟ ما د 4 جنکیان دي او 2 هلکان دي. هلکان مې وړه دي، جنکیان مې کټې دي. کشران یې هلکان دي؟ هغه هلکان جنکیان خو بال دي، سیاست دي. زه خو نه 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 بالکل مورکۍ. الله دې کامیاب کړي. خدای تاسو هغه دنیا ګټي. تا سره جنکیان مو بال دي. دومره ناوخته پورې مه کښېنه مورې. دغه ناوخته کې که نه، دغه دا هلکان ډېر ناوخته دی. هلکان دغه سکول چوټي کېږي که نه، ته هم ورځ که شی نه کوي. مازدیګرانه ځانو سره راځم، دلته کښېنم، هر ورځ ما دغه ځای ده. کوم ورځ یا مریض شي یا کوم خبره ماشوم مریض شي رانه شم که نه، نور ورځ دغه ته کښېنم. بس جان خدای د خپل رحم وکړي. تاسو سره الله دې کامیاب کړي. خدای تاسو هغه دنیا ګټي کړي. تاسو سره مورکۍ، تاسو سره. بس یو رکشا به پیدا شي. خیر اوسه. خدای سره خیر الله دې خیر راکړي. خدای تاسو سره کومک وکړي. خدای دې خوشحاله اوسئ. الله دې کامیاب کړي. یا الله دې خیر وکړي. نن دې څومره کار کړی مورې؟ دغه 200 روپۍ مې کړي دي. 200 روپۍ؟ او کور د کرایي دی؟ خیمې دي. خیمې دي؟ خیمې دي زوی جانه، ډېره مجبوري یم. دومره یو دان خس نشته، سکاره نشته، وړو نشته، شی نشته. او د کوم ځای ته؟ مونږ د کابل یو، د سار د قلاچي وي. هلته ماشومان یتیمان دي، ګټه وه څوک نشته، دلته مجبوري راځم دلته خیمې. الله دې کامیاب کړي. خدای سره ښه وکړي. الله دې جلیل جانه 2 دقیقې بعد درته زنګ وهم. 2 دقیقې بعد درته زنګ وهم. وروره رکشا دې لږ را مخکې کړه، رکشا دې لږ را مخکې کړه، دروازه یې خلاصه ونیسه. زه یې اچوم، ته مورې کښېنه. نه نه لګېږي، ته کښېنه مورې. دغه کې واسلین او مۍ او بعضې مکروني او دا شیونه دي. دې کې مساله، ګوړه، دال او چای دی. دې کې لوبیا او دال دی. دې کې شامپو، صابونونه او دا شیونه دي. دا د مکروني. دغه د هم شده. دا هم غوړي. او دا د هم بوره. ته کښېنه ورځ تا زه پیسې درکوم. تا سره مورکۍ، تا سره. خوشحاله اوسه.
دا واله وروره چې ارزي پورې ځي وبه رسي صحیح دی خدای په امان مو راکړي په خیال لاړ شئ خوشحاله اوسئ مننه خیر اوسئ